والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. او در رحمان بندگان شپه څنګه تیری؟ سجدا وقیاما، یا ولاړ رب العالمین ته او یا په سجده کې خپل رب ته. د خپل رب سره معاملات څنګه دي؟ یبیتون لربهم سجدا وقیاما، د خپل رب سره معاملات دي. دا اوچت انسانان دي چې دوی شپه ټوله تیریږي په څه کې؟ په سجده کې، په قیام کې، په قرت کې، په رکوع کې، په جړاګانو کې، په ذکر او اذکار کې، په دعاګانو کې. الله سبحانه وتعالی د دې خلکو په ډیرو ځایونو کې چې د صفت کړی دی او د دوی ډیر صفات ذکر کړي دي. بعض ته به زه اشاره وکړم چې هغه موږ راجمع کړي. کله چې شپه او دا شپه خپل تیری راوغوړي او خلک ټول لاړ شي کټونو ته، وخیږي کټونو ته، نو بیا د دې عباد الرحمن حال بیا د رب العالمین سره دي. الله په قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده: أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا. ټول شپه دوی دعاګانې غواړي او چغې وایي رب العالمین ته آناء الليل ساجدا وقائما، په سجده کې او په ولاړه. یا الله ولې دوی دا کار داسې کوي؟ يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. الله د آخرت نه هېرېږي او د خپل رب د رحمت امید ساتي چې په دې تهجد سره او د دې شپې د دې مونځ سره به الله ما د آخرت د سختو نه بچ کړي او په ما باندې به خپل رحمت راووروي. بیا الله د آیتونو په آخره کې ډېره خوږه خبره کوي. څه وایي؟ قل وایه پیغمبره دې خلکو ته هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. په چا کې چې دا صفات او په چا کې چې نه دي دواړه یو شان دي؟ چېرته نه دي شي کېدی. دا راته ووایم ګورئ صحیح ده چې ته به ځان ته پسې ګورې پسې چې لکه زه څوک یم، خو کوم سړی چې د شپې لمونځ کوي ګورې ته ورته نه رسي. ته خو به دا وایي چې زه پنځه وخته لمونځ کوم، ږیره مې پرېښودې ده، عقیده مې د سلفیت ته او بس الله بخلی یم، جنت ټکټ خو ما سره شتي. خو کوم سړی چې د شپې خپل رب ته ولاړ هغه ته نه رسي. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. یو سړي سره علم دی ولاړ دی خپل رب ته علم دی ځکه خو فضیلت ورته معلوم دی. د شپې هغه مانځه ته راپاڅېدلی، ټوله دنیا پرته ده، ویده په ارام او دی خپل رب ته ولاړ دی. الله د دغه مؤمنانو صفات ذکر کوي. څه وایي؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الله وایي د شپې ډېر لږ سملي دوی. وبالأسحار هم يستغفرون. ټوله شپه مونځونه وکړي او سحر ته نږدې بیا بخاني غواړي د رب العالمین نه. سحر ته نږدې بیا دعاګانې شروع شي، بیا د دوی جړاګانې شروع شي او شپې ولاړي اوږد اوږد مونځ به کوي، اوږده اوږده رکعتونه کوي. دا خوب قرآن د رب العالمین دا وایي. الله به بل ځای کې څه وایي؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع. الله وایي د دوی د اړخونه چې دی دا په دې ټولایانو باندې داسې نه لګي چې بس پراته وي، بلکې د دوی د اړخونه یې ټولایانو نه پاڅېدلي. حقیقي څه یې الله يدعون ربهم خوفا وطمعا. خپل رب ته چې دی نه چغې وایي، دعاګانې غواړي، خوفا وطمعا، د عذاب نه یېرېږي، د الله د رحمت امید ساتي. دا عباد الرحمن دي. ځان له ټیم لازم خاص کړی. د دې مطلب دا نه چې ټوله شپه هغه ویښي، خو د شپې هغوی څه نه څه حصه لازم د خپل رب دپاره تېروي. او د سلفونو دا خبره نقل ده چې هغوی د منافقانو یو صفت دا ذکر کړی دی چې د شپې په کټ کې داسې پراته وي لکه لرګی چې پروت وي، او بیا د ورځې په بازارونو کې چغې وایي. دا د منافق صفت هغوی ذکر کړی چې د شپې څوک په کټ کې پروت وي، دا لرګي په شان د منافق دی. او سهار له بازار کې چغې وایي، دغه منافق ته به دنیا پسې دونه چغې وایي، دا غټ اواز یې راویستی او کته ځي او بره ځي، ستړی کېږي نه. او چې د رب العالمین مبارک کې راشي بیا د ستړی مې او بیا د هر څه. یحیی بن معاذ رحمه الله هغه دا خبره کړې، ډېره عجیبه خبره ده. وایي که ته دا غواړې چې ستا د دې زړه علاج وشي نو 5 خبرې یادې ساته. د 5 دوايانې استعمال کړه ستا زړه برابري. اولنی قراءة القرآن بتدبر. قرآن تلاوت کول، اسی تلاوت د سوچ او فکر سره، پای کې به سوچ کې فکر وکړي. دا اولنی علاج دی. دویم
او ګېډه خالي ساته، ګېډه به ډېره نه ډکې. دریم د زړه د برابرېدو لپاره علاج چې دی وقیام اللیل، د شپې لمونځ کول. ځکه چې د شپې دا لمونځ چې کنه انسان یوازې رب العالمین ته ولاړ نو سوچ یې برابري، هغه څه چې وایي په هغې پوهېږي، الله طرف ته سوچي، دا کم آیتونه چې وایي په دې کې سوچي، دا کومې دعاګانې چې غواړي په دې کې سوچي. بل دا چې دا عمل د ریاکارۍ نه صحیح د صفایي. پرې نورو وختونو کې کېدای شي ریاکاري راشي، خو په دې ځای کې ریاکاري دا نه راځي الا دا چې دا سړی په ځان باندې په زور خلک خبروي، هغه جدا مسله ده. لکه د بعض کسانو دا عادت وي چې ته لمونځ نه کوي، خو چې د شپه 2 رکعته وکړي نو بیا سهار له ټول ملګرو ته وایي پرون راپاڅېدلی وم ما چې 2 رکعته به وکړم. کول دې نه و چې دې وکړو نو هغه په دې حال باندې وکړو. نو قیام اللیل د دې سره د زړه علاج کېږي. څلورم علاج وایي د پېشمني په دې وخت کې الله ته عاجزي کوئ، دعاګانې غواړئ، چغې وایي، الله ته جاړئ. دا د زړه علاج دی، سهار منځه لږ مخکې. او پنځم د زړه علاج د نیکانو خلکو سره کښېنئ. د نیکانو خلکو سره چې کښېنئ زړه به دې برابري، نیکانو خلکو سره چې کښېنئ ایمان به دې برابري، نیکانو خلکو سره چې کښېنئ دینداري به دې برابري. سعید بن المسیب رحمه الله وایي کله چې یو سړی د شپې لمونځ کوي، د شپې الله سبحانه وتعالی د دې په دې مخ کې یو خاص قسم رڼا پکې اچوي، نور پکې اچوي، نور. او د دې نور د لاسه هر مسلمان د دې سره محبت کوي. وی کله کله داسې انسان ویني چې چېرته به ژوند کې لیدلی اولنی ملاقات او بیا چې د هغه نه لږ جدا شي نو بیا د بل کس ته وایي اني لو احب هذا الرجل، یاره دا سړی مې ډېر خوښ شو، دا مخ یې ډېر ښکلی و، په دې مخ کې نور و، د خبرو یې سم خوند کو. سړی چې ټول عمر ورسره ناست وی پوه شي چې دا سړی د شپې څه کوي؟ تهجد کوي. الله په قرآن کې څه وایي؟ سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. الله وایي د صحابو په دې مخونو کې به د سجدو د لاسه نښې وي. د دې نه هغه تور تاپ نه دی مراد چې په تندي کې به تور تاپ نه، هغوی په دې مخ کې به رڼا وه، یو خاص قسمه رڼا به وه. د شپې دا لمونځ چې دا په ځان باندې لازم کوي، دا مه پرېږدئ. یو حدیث ورته واورم، امام حاکم امام بیهقي راوړی، ډېر عجیبه حدیث دی. رسول صلی الله علیه وسلم وایي اتانی جبریل علیه السلام راپسې راغی فقال یا محمد، ما ته ووایه محمده عش ما شئت فانک میت، چې څومره ژوند تیر که خدای ساته چې ګوره مړ کېږي به. څومره قیمتي نصیحت دی چې څومره ژوند تیر که آخر به څه کېږي؟ مړ کېږي به. واحبب ما شئت فانک مفارقه، او چې د چا سره محبت کې وکړه خدای ساته چې ته به یو ورځ جدا کېږي. د هر چا سره چې محبت کې کوه، که د پیسو سره کې، که د مور پلار سره کې، که د ښځې سره کې، که د بچي سره کې، که د دنیا سره کې، خو ته به یو ورځ جدا کېږي. او که د دیندارو خلکو سره کې بیا ورته وایي واعمل ما شئت فانک مجزي به، او چې کوم عمل دې خوښ هغه کوه، خدای ساته چې په آخرت کې به ته جزا میلاوي. ثم قال یا محمد، بیا ورته وایي محمد صلی الله علیه وسلم. او دغه زموږ مقصد دی په دې حدیث کې شرف المؤمن قیامه باللیل، د مؤمن عزت چې دی هغه د شپې په قیام کې، د شپې په مانځه کې دی. د مؤمن ټول عزت چې دی په کوم ځای کې پروت دی؟ د شپې په دې مانځه کې دی. نن سبا چې مسلمانان کمزوري دي، داسې چې غالبا مسلمانان چې هغه تهجد د لمونځ نه کوي. بیا ورته جبریل وایي وعزه استغناؤه عن الناس، او د مسلمان عزت په دې کې دی چې د خلکو سره چې په لاس کې څه دي چې دې نه ځان بېزاره ساتي. یو بل حدیث او دا ډېر عجیبه حدیث دی، دا امام حاکم امام بیهقي رحمه الله راوړی وی ثلاثه يحبهم الله عز وجل، درې قسمه خلک دي چې الله سره محبت کوي. درې قسمه يضحك اليهم، الله چې کله دې خلکو ته وګوري الله خاندي، الله سره محبت کوي، او الله چې کله وګوري خاندي. په دې دریو کې یو کس به ذکر کو چې زموږ مقصد دی هغه دا الذي له امرأة حسنا، هغه انسان چې دغه ښکلې ښځه واده کړي او ښځه صحیح ښکلي، وفراش لین حسن، او داسې تلایي ورسره چې هغه تلایي پستی مزدار تلایي ورسره، فيقوم من الليل فيذر شهوته فيذكرني ويناجيني ولو شاء لرقد. دا سړی خپل ښکلې ښځه هم پرېږدي، هغه تلایي پسته تلایي هم پرېږدي، خوږه تلایي هم پرېږدي، او راپاسې ما یادوي فیذکرني، ما یادوي، خپل شهوت پرېږدي، ویناجیني، او ما سره چې رابطه قایم کړي، ولو شاء لرقد، او که دی وغواړي نو اوده کېدی هم شي، خو نه اوده کېږي نه. دا هغه کس دی چې رب العالمین ورسره محبت لري، او دا هغه کس دی چې کله ورته رب العالمین وګوري نه خاندي. تاسو دا نه غواړئ؟
غواړي که نه غواړي نو بیا د شپې د مونځ شروع کوي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي افضل الصلاة بعد الفریضه صلاة الليل، غوره مونځ چې دی د فرض مانځه نه بعد هغه د شپې د مونځ دی. یو حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي امام ترمذي راوړی دی علیکم بقیام الليل، وایي د قیام الليل د شپې د مونځ په ځان باندې لازم کړئ فانه دأب الصالحین قبلکم، ستاسو نه مخکې چې څومره نیکان خلک تېر شوي هغوی به د شپې مونځونه کول. وهو قربة الى ربكم، خپل رب ته به نږدې شئ. ومغفرة للسیئات، ګناهونه به د الله وریږئ. ومنهاة للإثم، په د ګناه نه به منع شئ د تهجد د لاسه. کوم سړی چې د شپې تهجد کوي رب العالمین یې د ګناهونو نه ساتي، الله سبحانه وتعالی حفاظت کوي. څومره فایدې په یو حدیث کې دي. یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا په سنن ترمذي کې دی وإن في الجنة غرفا، په جنت کې خاص کمرې دي ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها، چې دې کمرو کې دنه کېني نو بهر چې څه دي هغه به تښکاري، او چې بهر کېني دنه کمره به تښکاري. داسې صفا کمرې به وي، داسې رڼا کمرې به وي، داسې پړقېږي به. فقام عربي، یو بدو پاسېد یا رسول الله لمن هي، دا چا دپاره دا کمره وړي چې دې کمرې؟ رسول صلی الله علیه وسلم ورته لمن اطاب الکلام، چې خبرې کوي پستې خبرې کوي. دا عباد الرحمن کې موږ اولنۍ صفت ذکر کوو چې به وکړي صحیح عجزي، نو پستې خبرې هغه انسان کې دي باقي عجزي. لمن اطاب الكلام واطعم الطعام، غریبانان او فقیران او محتاجان او خلکو له خوراکونه ورکوي. وادام الصيام، او د فرض مانځنه علاوه چې نفلي روجیم نیسي. وصلى لله بالليل والناس نيام، او د شپې د رب العالمین دپاره راپاڅي مونځ کوي. والناس نيام، او خلک ویده پراته وي. دې خلکو له به رب العالمین دا کمرې ورکوي. په عایشه رضی الله عنها پسې سکسان رالو، او دا حدیث امام البانی رحمه الله په سلسله صحیحه کې راوړی، ډېر عجیبه حدیث ته غوږ کړی دی. په عایشه رضی الله عنها پسې سکسان رالو، وی اخبرینا باعجب ما رأیتیه من رسول الله صلی الله علیه وسلم. په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې چې تاسو عجیبه لیدلي هغه موږ ته ووایه. وی فبکت، په ژړا شوه، خاوند ورته رایاد شو. او بیا خاوند یې څوک خاوند دی؟ رسول صلی الله علیه وسلم دی. فبکت، په ژړا شوه، او ډېر عجیبه خبرې وکړه. وی کل امره کان عجبا، دا خو هر کار عجیبه و. زار شو، وی د هغه هره طریقه داسې و چې سړی به په تعجب کې شو. خو ناشنا انسان و، یو خاص انسان و چې رب العالمین پیدا کړی. وی اتانی فی لیلتی، یو شپه وی په ما پسې راغی. حتی مس جلده جلدي، ما سره په کټ کې پرېوتو، او د هغه دا چمړه زما د دې چمړې سره ولګېده، یعنې موږ یو بل سره جوخ پراته. وی ثم قال، وی بیا اکدمې ما ته وی چې ذریني، ما پرېږده، پاسېدو. ذریني، ما پرېږده، اتعبد لربي عز وجل، چې د الله بندګي لږ وکړم. وی ما ورته وی چې والله اني لاحب قربك واني احب ان تعبد ربك، الله مې قسم زمام دا خوخه دي چې الله ته ډېر نږدې شي، زمام دا خوخه چې خپل رب بندګي وکړي. وی فقام الى القرب، رسول الله پاسې د غلوخي لورغه کوم کې چې اوبه پرتې وي او داسې وکړو، او اوبه ډېرې استعمال نه کړې. ثم قام يصلي، بیا پاسې لمونځ یې شروع کړو د شپې. فبكى حتى بل لحيته، نو ژړل تر دې چې د اوښکې په دې ږیره باندې روانې شو. ثم سجد، بیا سجده ولګوله. فبكى حتى بل الارض، نو دومره وجړل چې د اوښکې په دې ځمکه باندې روانې، د ځمکه یې لمده کړه. وی ثم اضطجع، بیا چې مونځ یې ختم کړو پرېوتو په یو طرف باندې. وی فبكى، بیا د ځان سره ژړل. په دې کې بلال رضی الله عنه راغی. وی یا رسول الله سهار مانځه ټیم دی. نو چې ویلي چې رسول صلی ژاړي. وی یا رسول الله ما یبکیک وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. یا پیغمبر تاسو ژاړي، او الله تاسو له تېر شوي راتلونکي خطاګانې ورسېدله بخلي. وی رسول صلی الله علیه وسلم ویحک یا بلال وما يمنعني ان ابكي، زبولي نجارما وقد انزل الله علي في هذه الليله، او الله نن ايتنا نازل کړي دي ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الالباب. دا چې اوچت آیتونه الله وینن نازل کړي دي. ویل لمن قرأها ولم يتفکر فيها، دا سړي دپاره دي تباهي چې دا آیتونه لولي او په دې کې سوچ نه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال رضی دا خبره وکړه. دا خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا اوچت انسان دی چې ټوله شپه به ولاړ عشره نه د خپې به وچاودلې، د خپې به وپړسېدې. ما به ورته چې الله خو ته بخلی، ته ولې دا بندګي کوي؟ ما ته به وایي چې دا خو زه د الله شکر وباسم. دا د شکر بندګي وه. حدیث کې راځي، امام بخاري امام مسلم راوړی دی، او دا د اخرنی حدیث ذکر کوم، او دې حدیث ته غوږ کېدی. ينزل ربنا تبارک وتعالى، زمونږ رب چې دی هره شپه چې دی راکوزېږي
د دنیا د اسمان ته حين يبقى ثلث الليل الاخر کله چې د شپې د اخرنۍ درې مې سپاتې شي شپې په اخره کې رب العالمین کوم چې ترکوزي د دنیا اسمان ته څنګه چې دغه د شان سره خای نبی الله سبحانه وتعالى دا وی من يدعوني فاستجيب له څوک دی چې زمانه دعاګانې غواړي چې دعاګانې ولا قبول کما من يسالني څوک زمانه سغواړي فاعطي چې ورکم ولا من يستغفرني څوک بخانه غواړي د ګناهونو فاغفر له زور د ګناهونو وبخم په دغه ټینګه پاسه کنه وی الله زه غواړم زه بخانم غواړم زما مسلم ډېر زیات دي په ما باندې مصیبتونه ډېر زیات دي زه جنت هم غواړم زه آخرت هم غواړم خپل رب ته دغه ټینګه وایه دعا به قبول کړي او عباد الرحمن په دغه ټینګه ولاړ خپل رب ته ځکه خو الله د دوی خاص تذکیره په قرآن کې کړې ده خلق خاص دي نو دا صفت په ځان کې راولي چې د شپې قیام کوئ به که نه به کوئ الله سبحانه وتعالی موږ ته توفیق راکړي چې دا صفات په ځان کې پیدا کړو